دی ورو سوال کړی دی، وی پرون په درس کې تا د هغه مسلې خبره کړې وه د ډي این آر چې یو مریض کله دا ووایي چې ما به نه بچ کوئ نو ډاکټر به یې نه بچ کوي. په بعضو ملکونو کې داسې قانون دی. نو سوال دا دی دې ورور چې دا موږ لیدلي بعضو هسپتالونو کې دغه شان طریقه چې یو مریض بچ کیدی شي او نه یې بچ کوي. ولې ځکه چې د پخپله ویلي چې ما به نه بچ کوئ، یا د خپلوانو ویلي دي. دغه شان بعض ډاکټران د بیمارانو سره وایي ډېر سخته لهجه استعمالوي او علاج یې کېږي نه کوي وله. نو آیا د دوی دا کار به روی او که نه؟ دغه شان بعض مشیران داسې په هسپتالونو کې چې هغه دې بیمار ته ولګي نو الله یې ښه کوي، خو دوی دغه مشین ورته نه استعمالوي یا دغه دوایي وله نه ورکوي. نو دا کار به روی او که نه؟ الجواب، اول دا خبره یاده کړئ زما دا غږ چې د ډاکټرانو ته او دغه طبقې ته ورسي چې هغوی د طب سره تعلق ساتي او ډېر ښه خلک پکې شته. زما خپل ډېر ډاکټرانو سره دوا سلام دي او ملګرتیا ده. ډېر پکې داسې شته چې د الله نه یېرېدونکي دي، خو هره مهنه کې ښه خلک ومي بد ومي کمزوري مي ښه مي. دا ډاکټري چې د طب دا یو مهنه ګڼل نه دي په کار. چېرې یو سړی زه صرف ډاکټر یم ډاکټري کوم، زه طبیب یم بس طب سره مې کار دی. اصل کې دا پیشه چې کومه ده دوه پیشې ډېرې حساس دي. دوه پیشې ډېرې حساس دي. یو د عالم چې دین ښیي خلکو ته، دویم ډاکټر ځکه چې هغه د بدن حسي علاجونه کوي او دلته د معنوي علاجونه کوي. هلته هم خلک راځي بیماران دي، دلته هم خلک راځي بیماران دي. دا مهنه چې کومه ده د ډاکټرۍ ده دا اصل کې امانت دی، دا شفقت او مهرباني ده. یوازې دې ته کتنې دي پکار زه په هسپتال کې کار کوم او زما دومره تنخواه ده او که دومره کاله کار مې وکړو بیا به مې تنخواه دومره شي، بیا به ورسره کور راکوي، بیا به ورسره ګاډی راکوي، بیا به پرایویټ هسپتال کوله وکړم، بیا به دی بیا به دغه. یعنې صرف د خېټې خبره نه ده دلته، امانت. خلکو بدنونه دي. اوس بله محنه داسې وګورئ چې هغې کې به دومره نقصان نه رسي څومره چې دې کې د غفلت د لاسه رسي. دې چې خبره د بدن سره تعلق ساتي. نو اول خو دغه طبقې والا ته او دغه محنې والا ته نصیحت دی چې الله نه یره پکار ده. دا اصل کې یو ذمهواري ده چې الله درکړې ده او شفقت او مهرباني. لکه یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی ابو رمثه رضی الله عنه هغه وایي زه زما پلار د رسول وسلم خواله تلي نو زما پلار ورته دا وایي چې ته ما ته دا خپله ملا وښایه فاني رجل طبیب، زه ډاکټر یم طبیب یم. رسول وسلم ورته الله الطبیب، یعنې طبیب ټولو لوی طبیب خو الله دی، یعنې ډاکټر خو صرف اسباب لټوي. بل انت رجل رفیق، ته یو شفقت کوونکی سړی، ته مهربان انسان. علما دې دا مسله راوباسي چې رسول وسلم دې کې دغه طرف ته اشاره کوي چې طبیب د هغه کار دا دی چې هغه به د مریض سره شفقت کوي او هغه به مهرباني کوي. نو د دې ذمهوار دی ډاکټر چې دی. او دا بعضو خواله چې ورننه وځي موږ لیدلي نو په دې تندي به 12 وي او ته به یې چې دی ما له پیسې راکوي زما د چیک کولو. نو لکه پیسې مې ورکړي دي په ګڼه کې راته ولاړ وم بیمار وم دی راغی ستا خواله په مینه محبت ورسره خبرې وکړه، تپوس دې وکړه څنګه یې ښه یې څه مسله په مینه محبت په مینه محبت پوه یې که بیا په دې خبره باندې. او دا هغه ډاکټر کولی شي چې هغه د الله نه یېرېږي. او دویم هغه د خپل کار امانت ګڼي چې دا امانت د الله به یې تپوس کوي. دا هغه ډاکټر کولی شي. یعنې یو نیم پکې داسې ته به وایي چې یو کم سلې وجلي دي او سلم کېدی شي زه شم دا چې دې کمرې ته راننوت داسې بد اخلاقه بدتمیزه به خبرې ته در غوږ نه ایږدي. لکه ما پیسې درکړي د دې خبرې د اورېدو، زه بهر په ګڼه کې ولاړم خو دې دپاره چې دا خبره تا ته وکړم دوی ټیم نشتي. نو نه دلته څه دی ځکه غلط اثر بد اخلاق او تکبر دا چېرته د سړی عزتمن نه وي، نه دنیا کې او نه آخرت کې. ټول خلک یې بد وایي. دې کمرې نه چې راوځي خلک پسې کنځلې کوي، دې کمرې نه چې خلک راوځي ټول به تخیرې کوي، دی به څه کامیاب شي. ډاکټر داسې لکه مور چې په بچی چې په مور پسې ورشي پلار پسې خپل شکایت ورته کوي ما ته دا مشکل دی. څنګه پلار په توجه سره دا خبره اوري تک شان به ډاکټر دا خبره اوري. بیا د ډاکټر کار بل دا دی دې نه بعد تسلي ورکول بیمار ته او مریض ته او دغه امید پیدا کول. زموږ د ملکونو دا چې کوم دي نو هغه که لږ ډېر د سړي کې سایي هغه ته یې وباسي او ډېر لږ پکې دي سي دا حقیقت وی ډېر لږ پکې دي سي چې هغه د سړي امید را پیدا کړي. او هسې دا بعض دیګې تشه صفتونه کوي دلته چې اکثر دا بعض دیګې او ډاکټران به زموږ هغه مني راشي داسې ډاکټران پکې دي چې هغه یعنې روغ رمټ سړی بیماروي
خو هغه ډاکټران او دا په دې عربو کې ډېر دي موږ لیدلي دي چې هغه اول خبره سړي ته دا کوي چې انشاءالله ښه به شي بس نیمه بیماري الله رب العزت د دې بیمار ختموي د دې ټکي سره چې ته به ښه شي بل دلته اسپتالونو کې غټ غټ اسپتالونه چې کوم دي دلته په هغې کې باقاعده د غټو علماو د سعودي عرب د علماو فتوی لګولي چې د ډاکټر سره دا حق نشتی چې بیمار چوټي کړي او ورته ووایي چې ته نور نه ښه کېږي ډاکټر به خپل کوشش وکړي ښه کول نه ښه کول د الله په لاس کې دي بلکې هلته زموږ په ملک کې خو له ټیم هم ورکوي 3 ورځې بعد بس زه بس هفته ژوند دی چې څه کوي وکړه کسي چې هفته ژوند دی او که الله یې وساتي او ډېر پاتې شوي دي ښه ډاکټر ورته ته ښایي او هغه ورځ بعد مړ شي چا مړ کړی خو الله مړ کړو د ډاکټر کار دا دی چې دی به د بیمار امید پیدا کوي په ژوند کې هلته به ښایسته خبرې کوي اگر که د دې بیماري خطرناک وي اگر که ډاکټري اصولو کې د ده بچ کېده ناممکن وي ځکه چې الله ته ناممکن خو نشته څه او ډېر خلک پاتې شوي تاسو به پېژنئ زه یې پېژنم چې هغه په داسې بیمارۍ کې اخته و چې خلکو یې مړلی اوسه پورې ګرځي مغرمټ داسې خلک چې دومره ګولۍ به دې بدن کې لګي زه یو ورځ د یو کس سره ملاو شوم په ملک کې ما ته وایي زما په دې سینه کې 8 ګولۍ اوس هم پرتې دي او ډاکټران وایي چې دا ترې نه وباسو که دا ترې وباسو بیا تا ته به تکلیف رسي پکې پرتې دي نه غوښه پرې راختلې او سړی روغ رمټ یو سړی دقه شان راولېږي صرف یې خپه وښویږي راولېږي مړ شي دا خو هر څه د الله په لاس کې ډاکټر دې نه څه خبر دی نو ځکه ډاکټر له پکار ده چې د مریض ته د بچي په نظر ګوري اگر که د ډاکټر عمر کم او د مریض زیات وي دغه شان د مریض ډېر تپوسونه په دې به ځان نه تنګوي ځکه چې د هغه سره د خپل غریب سره د خپل صحت غم دی تا نه به تپوسونه کې ته ناست دی دپاره لکه ته یو عالم پسې ورشي ځان ترې پوه کړې عالم کار دا دی چې دی به سړی پوه کوي ښه چې دی وایي نه ما نه تپوسونه مه کوئ زما خواله مه راځي نو دی کوي څه د علم د څه لپاره کړی خو دې لپاره کړی دی چې د خلکو ته که څه دیني مسلې چې زه وله حل کړم دغه شان ډاکټر دې دپاره دی چې دی د خلکو د دغه سوالاتو جوابات ورکړي چې هغه د څه سره تعلق ساتي د بیمارۍ سره د بدن سره د ورور دا سوال چې آیا شریعت کې دې ګنجایش دی چې ته یو مریض پرېږدې چېرې دی نه ښه کېږي او علاج وله نه کوې نه شریعت کې ته نفس قتل کولی نه شي په ناروا دغه شان یو مسلمان ځان نشي قتل کولی دغه شان د بل چا نفس ته نشي قتل کولی الا چې په حق یې لکه شریعت چې کوم ځای کې لکه قصاص او مرتد شي دغه شي هغه جدا خبرې اوس د ډاکټر په مخ کې سړی مري او دی بچ کولی شي د الله په توفیق سره بچ کول معنی دی کوشش کولی شي دوایي ورکولی شي او دی نه ورځي دی مجرم دی ها دې نه لکه استثنا د چا کېږي لکه اوس یو سړی دی دماغي مړلی ګوره بس بیماران داسې چې هغه دماغي مړه شي ختم شي او هسې ورته مشینان لګولي بس هسې لکه ظاهره کې ورته مشینان لګېدلي نور هغه مړي ډاکټران وایي دی مړلی او دماغي مرګ چې سړي ته راشي بس دماغ ختم شي دماغ د مړه شي دی مړي نور ختم یې دی نو اوس که داسې ځای کې ډاکټر وایي چې یاره دلته د مشین لګولو فایده نشته دلته دوایي ورکولو فایده نشته هغه هسې مړلی نو دغه یو استثنایي حالات دي د دې نه علاوه یو سړی په دې د علاج نه بندول چې دی وایي چې ما له علاج مه کوئ لکه اوس یو سړی زموږ په مخ کې راشي او چاړی راغستې وایي زه ځان وژنم او ستا اوس رسي چې ته د دې نه بچ کړې ته به نه بچ کړې که نه ته به ورخه تېره چاړه ورکړي ځان پرې مړ کړه یو سړي ځان اور لګوي ځان ته اور وراچي چې ځان مړ کوم ته ورته ګورې نندارې وکړې که نه نن سبا خو د ویډیو دور دی ټیک ټاک له به ویډیو جوړه کړي چې سړي ځان مړ کوو چې ویډیو وچلېږي ستا باندې لازم دي چې ته به دا سړی دې نه بچ کړې دغه شان دا د ډاکټر ذمواري ده الا کله داسې کېږي ګوره دا یو تنبیه اهمه کله داسې کېږي چې اسپتال کې مشینان یو څو دي او بیماران ډېر دي بیا په دوی کې ډاکټران چې کوم پوه هغه دا اندازه لګولی شي چېرې کوم دپاره دا علاج ډېر فایده مند دی په دوی کې چې کوم ناست دي نو په کې هغه کس را مخکې کوي یعنې دی دې را مخکې شي دغه دې را مخکې دې کې هېڅ حرج نشته ځکه چې د وس مطابق کار دی هغه اندازه لګوي یاره دې سړي عمر ډېر دی دله فایده ډېره نه ورکوي د عمر کم دی دله فایده ورکوي د بیماري لږه کمه ده دله فایده ورکوي د هغه بیماري لږه ډېره فایده نه ورکوي نو دغه څه حرج دې کې نشته ځکه چې هغه د خپل وس مطابق لګیا دی کوشش او محنت کوي والله اعلم